دا ګډېږي چې دې جوماتونو کې دا چل چې به وشي پټکۍ چې یو ځای کې ولېږي او دی په بل ځای کې ولېږي دا کرنټ دله څوک ورکوي دا ګوره په اصل کې دته کرنټ میلاوي دا ورته څوک ورکوي شیطان او دا کار ورته ښایسته کوي شیطان خو غواړي چې دا داسې وشي نو شیطان بیا مرسته کوي د دې مشرکانو په دغه خزعبلاتو خورولو کې دا زموږ په دې ملکونو کې چې وینې د سقاپ بد حال او د ویښتې پرون پته دی چې انډیا دی که کوم ځای دی خو دغه اردو والا دي نو خو ما ته داسې ښکاري چې انډیا کې دغه یو پیر راوستی دی هغه پټکۍ والی دی خو دومره نظر ترې صحیح خبره کوم دومره پټکۍ لکه پوره دیږي چې بسر یې کوي او بیا هغه بیان کې ووایي چې اوس موقع راله دغه تاسو ته دغه شرف میلاویږي او تاسو به اوس وینئ چې دې کې څه دي نو هغه چې هغه شی راکولو کې راکولو کې ویښته یې ټول دغه نو داسې لکه داسې کې چې زه ناست یم جومات دغه هغه دروازې پورې د ویښته کولو دا د ویښته تو کړي په کپړه کې نو د هغې نه دومره پټکۍ جوړ شوي نو دا ویښته یې کولاو کړو هغه ځای پورې داسې او په سپیکر کې هغه یې ولېږي او چې دا تاسو غوره خلک یې چې دا موقع تاسو ته نصیب شو چې ده د سڼې وینئ دا د پرېښودي دي د پلاني صاحب دپاره او د پلاني ولي دپاره او د هغه دپاره او دا دپاره نو دا څخه په څخه خلک به تا ته ډېر میلاویږي په دې درګاهونو دربارونو کې دا په بد حل په بد شکل وایي چا کې جرأت نشتي چې د هغه د دې درګاه نه یو بوټی مات کړي یو لرګی ترې راوړي دا خلک یې یرولي سم دا د دې مشرکانو طریقه ده د دې خپلو بوتانو نه باباګانو نه پیرانو نه خلک یروي په قصو سره ځکه چې وایي ته کله دغه ځای ته ورشي نو بابا صاحب او پلانې صاحب یا دغه بوت دا په سړي باندې د دنیا په بل طرف پړی نو د چا بیا مجال نه چې په هغه طرف ورشي هر سړی یېرېږي چې توحید یې کمزوری یعنی یو ویډیو شتي په دې نټ کې میلاویږي پنجاب کې په یو ځای کې غټه درګاه ده او په هغې کې ونې ولاړې دي خو داسې ونې دي چې یعنی یو 5-6 کسان چې لاسونه تاو کړي نه تاویږي نو هغوی ځان سره ارې او دا مشینان راوړي سلفیان موحدین او دغه کسان ته وایي چې موږ به دا ونې وو هغه ورته ووایي وایي خو چې روغ خو پاتې شي که نه نو دوی ورته وایي دا ټولې خبرې په ویډیو کې دي چې تاسو دې نه بېغمه شئ موږ روغ پاتې کیو که نه زموږ ذمواري ده که دې صاحب دا قبر کې چې پروت دی که ده موږ ته څه نقصان راورسو یو موږ یې ذموار او که موږ روغ پاتې شو یو ونې زموږ او ته صحیح ده ونې ستاسو او هغو به ځوان زامونه مشینان راوړي خو غړډ مشینان معمولي مشینان هغو کار نه کوي او چې دوی به دلته غر مشین له ورکوي هغوی به داسې کتو چې اوس به دغه دی په دوی له اسمان نه وړي یا به دا ځمکه کولویږي دوی به ورنه راوځي سیچل خو به کېږي که نه او هغوی پکې هغه ونې پوره ووالې او ښه مزېدار ګاډي ورته ودرولي نو بیا هغه هلته هغو بیا په بل دغه کې به اوس ما سوچ کوم دوی اوس وایي چې بابا دې په تندر ولې حجره موږ والی نو څومره لوی لرګی دی څومره پیسې دي نو د هغوی هغه دعوه هم غلطه ثابته شوه علاقې والا ټول حیران ولاړو ځکه چې دغه علاقه په سلونو کلونه کېدو د چا مجال نه و چې دغه ځای ته ورغلی علاقه هم حیرانه ولاړه او د هغوی په مخ کې رڼا ورځ دقې شانې ته لرګي اوچت کړو او معمولي لرګی نه که ډینې ته ډکې کړی وې خو پیر صاحب راپانسېد قبر کې چې کوم پروت و هغه کړس کړو به مو ونه کړو چې معمولي وخوځېدلی وی چې لږه ته څه کې ابراهیم علیه السلام یې ویرولی و په دې باندې
پلار ورته ویلي قوم ورته ویلي ابراهیم مکه مکه ته دې بوتانو پورې نښتې خو دا به دې خراب کړي نو هغه ورته وکیف اخاف ما اشرکتم زه به څنګه یېرېږم د هغه څه نه چې تاسو د الله سره شریک کړي یو تاسو نه یېرېږئ د الله نه کوم چې حقیقي رب دی د هغه نه تاسو نه یېرېږئ او ما یېروئ د دې بوتانو نه موحدین د دې خبرو نه یېرېږي دغه شان د هود علیه السلام قوم چې کوم هغوی هم خپل پیغمبر یې راولی وی مه کوه وګورئ